دا ما ورته ویلي وو مالکداري حاجب دته په تخته باندې مړی پروت و بیا مړی نشي ګټلی دا د خلکو له دوکې ورکوي. ملګرو د ریحان زیب به یو خبره کوله وایي که چېرې زما جنازه پرته وي نو بیا یې رانه هم نشئ ګټلی. او نن سبا که موږ وګورو همدغسې روانه ده لکه ریحان زیب چې کم دی هغه چې وفات شو کم شهید کړی شو د هغې نه پس د هغې کم ورور چې دی مبارک زیب د هغې کم سپورټر چې دی موږ ورته دا ووایو کم خلک به چې مخکې څه اختلافات څه ورسره وو هغه هر څه ختم شو او خلک یعنې زه به دا ویم چې ټول باجوړ هغه راولګېدو او اوس وایي چې موږ به مبارک زیب هغه سپورټ کوو او دا به کامیابوو. حالانکه د دې نه که تاسو مخکې وګورئ دا ریحان زیب او دا دونه چا پیژانده هم نه خو الله تعالی چې کوم دی په دې کې ولا نور عزت هغه هم سیوا کو او دا ګڼلی کېږي او دا بس لکه ښکاره موږ ته پته هم ده چې مبارک زیب چې کوم دی جیت د هغې مکمل 100% زموږ یقین دی چې هغه به ګټي خو که څه ته دان لیاسه ونه شو. بل طرف ته که موږ وګورو د هغې کوم مخالفین چې دي ګلداد خان دل او هغه هم یو دغه شروع کړلی خو هغه کسان ورسره دي کم په پیسو باندې یا د غم خادیانو کسان ورسره دي نور د زړه نه چې کم دی هغه څوک نه سپورټ کوي. او بل به زه تاسو ته دا ویم خلک چې دی هغه دا هم وایي که چېرې ریحان زیب ورور مبارک زیب ته ټیکټ ورنه کړی شو که عمران خان پخپله هم وایي چې د ګلداد خان او دیو له اوټ ورکوي نو موږ بیا هم اوټ نه ورکوو صرف او صرف اوټ چې کم دی هغه به د ګلزفر مخالف به مونږ استعمالو کم مبارک زیب چې دی وایي هغې ته به مونږ ووټ اچوو. نو بس الله تعالی دې هغه وکړي چې زمونږ خیر وي. کم معلومات چې راځي به تاسو سره ټایم په ټایم باندې شیر کوو. نو که چا دا چینل نه وي سبسکرایب کړی نو دا سره سبسکرایب کړئ چې تاسو د معلوماتو نه خبر اوسئ.